محترم ورونو منیر شاکر عرفي پرویزی د پښتنو په حقوقو کې ډېر زیاتې خبرې کړي. دا خبرې تاسو لږ واورئ، بیا به زه یو جواب کوم. د بر پښتانه ټول په جوش کې راغلي دي. مشران هم بیانونه جاری کوي، عوام هم ګډې وډې وایي، او د پاکستان د هر شي مذمت کوي، د پاکستان د افسرانو او د ملک مذمت کوي. منګ سره د بر پښتنو هم اخلاص نشته. برو پښتنو منګ سره چرته جړلی نه دي. اوس چې کله د مهاجرینو د ایستلو خبره راغلی ده، 40 کاله دا منګ په خپلو سینو باندې ګرځولي دي. زه د خلاف خبره نه کوم، حق وایم. نن چې هغوی وځي، که هغوی سره زیاتی کیږي، یا هغوی باندې تشدد کیږي، یا هغوی سره څوک ظلم کوي، موږ د هغې مذمت کوو. خو د بر پښتانه ټول په جوش کې راغلي دي. مشران هم بیانونه جاری کوي، عوام هم ګډې وډې وایي، او د پاکستان د هر شي مذمت کوي، د پاکستان د افسرانو او د ملک مذمت کوي. خو زما د لر پښتنو په وجه، زما په مظلومیت، زما په وهلو ټکولو، خو تر اوسه پورې د برو پښتنو چرته داسې جذبه ښکاره نه کړه. ما سره چې د هندوستان د فوټبال خبره راشي، بر پښتون لاسونه د هندوستان په گیم باندې پړکوي. نن چې په افغانیانو مهاجرینو باندې معمولی غونې خبره راغله، تاسو ټول راویښ شوئ. په منګه د 80 کاله چې زموږ ظلمونه کیږي، تاسو موږ سره څه امداد کړی دی؟ تاسو زموږ د څه شي پوښتنه کړې ده؟ نو برای کرم د لر پښتانه دی یو موټی شي. موږ د خپل ملک چې اتحاد قایم وساتو، موږ بل ملک ته هیڅ ضرورت نه لرو. پاکستان ته نه ډېر خفه کېږم. ته د 2 روپو نوکر یې، د پاکستان نوم صرف د تنخوا دپاره اخلي، او زه پیسر ورکوم، مفت یې ورکوم. خدای راستی که د پاکستان وهلو ته دې پرېږدم، خدای راستی که د پاکستان کمزورولو ته دې پرېږدم، خدای راستی که دې ګیم ته دې پرېږدم. زه ټولو فالوورز ته دا دعوت ورکوم چې د دغې خبرې دې نوټس والي. او بقي پاتې شو د بعضې هغه خلک چې هغه د دې ملک نه دي. زموږ په ملک کې اوسیږي، د سړي په شان دې اوسیږي. حکومت ته هم دا وایم، زمونږ په داخلي چارو کې دې ګوتې نه وهي. زمونږ پاکستان کې، زمونږ په دې ملک کې دې زمونږ مولیانو پسې خبرې نه کوي، شر دې نه جوړوي. کله یو مولا باندې فتوا، کله په بل مولا باندې فتوا. ما دا خبر دی د امارت اسلامي مشرانو ته ورسیږي چې ستاسو کم بعضې خلق په دې علاقه کې پاتې کیږي او بې ځایه په خلکو فتوی لګوي، او زمونږ د ملک په داخلي چالو کې د شر جوړولو کوشش کوي. امارت اسلامی ولا زمارونه دي. مشرانو ته زما اول سلام نه پس دا خلک قلار کی. ګوره محترم ورونو، زمونږ د چا په شخصیت باندې کار نشته. ګوره دنیا خلک ګرځي، د چا یو نظریه، د چا بله نظریه. خو دلته خبره د اسلام ده، دلته خبره زمونږ د نبی علیه السلام د حدیثو ده. دلته زمونږ د دین اسلام بنیاد دی چې هغه حدیث دی. دغه منکري حدیثو ټوله چې ده، دی په هغه بنیاد باندې حمله کړې. او هغه اهل سنه والجماعه چې ټول عمر د الله د دین نه دفاع کړي، هغه به غلي ناستي وده به د دې به تاسو ته موږ یو منافقت ښکاره کوو. زمونږ په دې ویډیوګانو کې مقصد څه دی؟ دا منافقت چې دا خلکو د یو هیرو په طور باندې موږ ته خو معلوم دی، غومې د خلکو ته معرفي کړی، د پښتنو د حقوقو مدافع او د پښتنو د لر او بر او کوزو اخوا دېخوا پښتنو دا قیسې پیسې دا په غرب کې ناست یو څو دانې سیکولرو چې د پښتنو دپاره والله اوسه پورې هغه زره کار نه یې کړی. زره ما ته تاسو را مخکې کې که نه، دا څوک چې په دې نټ کې دا مدافعین دي د پښتنو، ما خو څوک ونه لیدل چې دوی د پښتنو لپاره کوم داسې عملي ګام اخیستی، سوا د هغه نه چې په ټیک ټاک یا په یوټیوب کې چینل یې کولاو کړي، په هغه چینلو کې د ویوز دپاره د پښتنو چغې ووهي چې لږه دا چینل مې وچلېږي. ته خو دې خلکو نه خو تاسو دا مطالبه مو وکړو چې ستاسو د عملي ګام څه دی. تا پښتنو دپاره کوم ځای کې زه مدرسه او سکول سره، مدرسه او مسجد سره خو ستا نه لګېږي. یو مکتب دې جوړ کړی دی د پښتنو دپاره،
د پښتنو د فلاح لپاره د کوم ځای کې یو ډاکټر کېنولی چې لکه تنخوا دې په معاش ته د پښتنو علاج کوه کوم عملي ګام د پښتنو دپاره کړی چې لکه پریکټیکل زه ته درښیم هلکه ته مثال انجینرینګ زده کوه ته د ګاډو کار زده کوه ته میکانیک جوړ شه ته مثال په کمپیوټر سنټر دې ورته کولاو کړي څه یې کړي دي خلکو محترم ورونو دغه د پرویزې د دې هم دقه حالت محترم ورونو دې به کتل چې هلکه زه دا فینس ګیدرینګ څنګه وکړمه کله به چې په دې کې فایده وه چې هلکه خبرې وڅوکه ویډیو وکړه منظور پښتون دی فلانی دی د هغه تایید دپاره ویډیو کله چې پوه شو چې هلکه حالات لږ داسې دي بیا به دا رنګ به اختیار او دې ته ګورګټ په پښتو کې ویل کېږي که نه چې رنګ بدلی را بدلی ګوره محترم ور دې د حقیقت وپېژنې زموږ په دې ټولو ویډیو کې تاسو ته د دې د حقیقت پېژندلي ګوره د قرآن او حدیث دشمني خو د دې وه هغه خو دا موږ دا د پښتنو هم خیرخوانه و چېرته دا خیرخواني شي کېدلی